په دې ویډیو کې موږ او تاسې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې که چیرې په یوه الجبري افاده کې د متحول قیمت بدلون ومومي نو په خپله د الجبري افادې قیمت په کوم ډول بدلون کوي. ښه ده، د بیلګې په توګه موږ او تاسې دلته لیکو چې سل منفي اکس یوه الجبري افاده ده. په دې ځای کې که چیرې د اکس قیمت زیات شي نو د سل منفي اکس قیمت به په کوم ډول تغیر وکړي. دلته موږ او تاسې اکس لرو. که چیرې دا اکس یو ثابت قیمت واوسیږي او د دې قیمت زیات شي نو په دې معنی چې موږ به له سلو څخه یو لوی عدد منفي کوو. یعنې په لومړي حالت کې که چیرې د اکس قیمت یو وړ قیمت واوسیږي او په دویم حالت کې له هغه څخه لوی قیمت واوسي، په دې معنی چې له سلو څخه موږ یو لوی عدد منفي کوو، نو په ټوله کې به د دې الجبري افادې قیمت کم شي. د دې لپاره چې لا ښه وپوهېږو راځئ چې یو جدول ورته رسم کړو. داسې جدول چې که چیرې د اکس قیمت په هغې کې لوی شي نو د سل منفي اکس قیمت په کوم ډول تغیر کوي. مثلا صفر به ورکړو. که چیرې په دې معادله کې د اکس په ځای صفر ولیکو څو کېږي؟ سل منفي صفر سل پاتې کېږي. بیا به اکس ته دا ځل 50 قیمت ورکړو. که 50 قیمت ورکړو له سلو څخه چې 50 کم شي څو پاتې کېږي؟ 50 پاتې کېږي. او بیا به اکس ته سل قیمت ورکړو. که سل منفي سل مساوي کېږي له صفر سره. دلته ډېر په ښکاره ډول لیدل کېږي چې که چیرې د اکس قیمت دلته موږ زیاتوو نو د سل منفي اکس قیمت په کوم ډول تغیر کوي؟ د سل منفي اکس قیمت کمیږي. را به شو یو بل مثال به هم کار کړو. دلته به ولیکو چې 15 تقسیم په اکس جمع 15. که چیرې په دې ځای کې د اکس قیمت کم شي په داسې ډول چې اکس یو مثبت قیمت واوسیږي، یعنی اکس له صفر څخه لوی واوسي. که چیرې دلته د اکس قیمت کم شي نو د افادې قیمت به په کوم ډول تغیر کوي؟ دلته که چیرې اکس یو ثابت او مثبت قیمت واوسیږي، که چیرې 15 په هغه باندې تقسیم کړو او په دویم حالت کې د اکس قیمت له مخکې حالت څخه یو څه کم وي نو ټوله افاده په کوم ډول تغیر کوي؟ د اکس ته که چیرې موږ وګورو، دې ځای ته که چیرې وګورو، که چیرې 15 واخلو په یو کوچني عدد باندې تقسیم کړو نو ځواب یې څنګه کېږي؟ لویېږي. یا 15 په کمو باندې تقسیم کړو نو ډېر وررسېږي. په دې معنی چې که چیرې دلته د اکس قیمت کم شي نو د دې قسمت قیمت به زیاتېږي. او که چیرې له هغه سره 15 ثابت په هر حالت کې جمع کړو نو په ټوله کې به زموږ او تاسې دا افاده څنګه شي؟ قیمت به زیات شي. د لا ښه پوهېدو په خاطر باندې راځئ دا هم په یو جدول کې وښیو. دلته به ولیکو اکس او دلته به ورته ولیکو 15 تقسیم په اکس جمع 15. ښه، په لومړي حالت کې به په دې ځای کې اکس ته سل قیمت ورکړو. سل که سل دلته وضع کړو د اکس په ځای، 15 تقسیم په سلو څو کېږي؟ 0.05 جمع 15 ورسره کړو نو 15.05 به شي. په دویم حالت کې به اکس ته 15 قیمت ورکړو، یعنې له سلو څخه ډېر زیات ښکته راغلو. 15 که چیرې ورکړو 15 تقسیم په 15 یو کېږي، یو جمع 15 شپږ کېږي. که چیرې دا ځل اکس ته یو قیمت ورکړو نو 15 تقسیم په یو 15، 15 جمع 15 مساوي کېږي له 10 سره. بیا هم ډېر په ښکاره ډول دلته معلومیږي چې که چیرې د اکس قیمت کم شي، یعنې اکس قیمتونه کم کړو، په مقابل کې د 15 پر اکس جمع 15 قیمت څنګه کېږي؟ زیاتېږي. را به شو یو بل مثال به هم کار کړو. که چیرې ولرو 3y تقسیم په 2y. دلته که چیرې د y قیمت زیات شي نو د 3y پر 2y قیمت په کوم ډول تغیر کوي؟ په دې ځای کې y یو ثابت او مثبت عدد ده نو به لیکو چې y له صفر څخه لوی عدد دی. که چیرې دې ته لږ څه دقت وکړو نو 3y پر 2y له 3 پر 2 ضرب y پر y سره مساوي ده. ښه، په دې ځای کې
که چیرې وای ته 10 قیمت ورکوو نو دی بل وایم 10 قیمت اخلي. 10 تقسیم په 10 یو کیږي. که چیرې 100 ورکو بیا هم 100 تقسیم په 100 یو کیږي. په ټولو حالتونو کې د دې وای پر وای قیمت یو کیږي، ځکه وای ته که هر څو قیمت ورکوو بیرته په هماغه قیمت باندې تقسیموو، نو ځواب همیشه یو ده. نو که چیرې دلته د وای قیمت زیات یا کم شي، په هر حالت کې چې وي بیا هم وای پر وای له یو سره مساوي ده. نو په ټوله کې ویلی شو چې که چیرې دلته د وای قیمت زیاتیږي، په هر حالت کې زمونږ او تاسې ځواب بیا هم څو ده؟ 3/2 ده. یا ویلی شو چې زمونږ او تاسې قیمت ثابت ده.